لوړ خیالونه او ژور فکرونه. ارواښاد استاد ګل پاچا الفت. آزادي په کوم حق د هوا آزاد مرغان په پنجرو کې اچوي؟ څه حق لرئ چې دغه آسماني نغموال له ګوښه ځایونو، له چینو او لښتیو، د سپېدو له رڼا او د ونو له څانګو څخه بیلوئ او د ژوند پانګه ترېنه اخلئ؟ انسانه، ته په رښتیا دا ګمان لرې چې لوی خدای دغه ښایسته مخلوق ته دا وزرونه او بڼکې د دې لپاره ورکړي دي چې ته یې وشکوې؟ آیا بې له دغه ظلم او ستمه ته ښه ژوند نشې کولی؟ آخر دغه بې ګناهو څه کړي دي چې ټول عمر به ستا په زندان کې تیروي؟ دا څه معلومه ده چې د دغو بې ګناه بندیانو سرنوشت زموږ له سرنوشت سره نه دی تړلی؟ دا چاته معلومه ده چې د دغو مرغیو آه به د ظالمانو حاکمانو په څیر په موږ راونه ګرځي او موږ به ونه ځوروي؟ هیڅوک نه پوهیږي چې په دغه جهان کې زموږ له کړو نه څه نتیجه ولاړیږي. زموږ له هغو جنایتونو چې په خندا او خوشحالۍ انجام مومي، د اسرارو په څلورلارې کې څه پیدا کیږي؟ کله چې د شنه آسمان سپک وزره مرغان چې د دې لوی فضا الوتلو ته پیدا دي په پنجرو کې ایساروئ، هغه وخت چې د آسمان د نیلي دریاب ښایسته لامبوزن د خپل ظلم په زندان کې اچوئ، دا فکر نه کوئ چې یوه ورځ به د دوی په وینو لړلي نوکان له قفسونو څخه راوځي او تاسو ته به در ورسیږي؟ آیا تاسو دا فکر نه کوئ چې هر چیرته چې یو بندي د ظلم او ستم له لاسه فریاد کوي، خدای ورته په رحم او مهربانۍ ګوري؟ د خدای لپاره د شنو فصلونو او کښتونو کنجي دغو بندیانو ته وسپارئ. بلبلان آزاد کړئ، مرغۍ خوشې کړئ. دغه ښکلې پنجرې چې د زینت لپاره ستاسو په کورونو کې زړیږي په ډېر دقت وګورئ. د جهان هغه تله چې تاسې نه وینئ دوه پلې لري. همدغه د قفس نري او زري مزي دي چې د زندانونو او جیلونو تور آهنین سیخونه ترېنه جوړیږي. د اسمانونو، د چمنونو، د سیندونو بې ازاره لارویو ته زیان مه رسوئ او ازادۍ ته یې په احترام وګورئ. د دغو بېوزلو او بې ګناهو ازادي مه ایساروئ چې د تقدیر او سرنوشت قاضي او حاکم ستاسو ازادي سلب نه کړي. هغه چې د ظالمانو له ظلمه فریاد کوي، پخپله هم ظلم او تیری کوي. انسانه، ته په رښتیا ازادي غواړې او ازادي دې خوښه ده؟ که دغسې وي نو بیا ولې دغه بندي او د خپل ظلم پټه خوله شاهد په خپل کور کې ساتې؟ ظالمه، ولې فریاد کوي چې په ما باندې ظلم او تیری کوي؟ لږ څه خو دغه بېوزلې بندي وګوره چې سیوری یې په تا باندې پرېوتی دی. دغه قفس ته خو لږ غوندې ځیر شه چې ستا په کور کې ځوړند دی او ته نه پوهیږې چې د دې پنجرې د سیخونو تر شا چې اوس پکې یو بې ګناه مرغه نغمه سرایي کوي، د یوه زندان اساس او بنیاد ایښودل کیږي.